الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې که د نکاح د تړلو په وخت کې شاهدان نه وي حاضر، لیکن د نکاح دا خبره په خلکو کې مشهوره سي، د دې نکاح حکم څه دی؟ صحت لري او کنه؟ الجواب بالله التوفیق. محترمه، د نکاح تړلو په وخت کې د دوو شاهدانو حضور ضروري دی. داسې شاهدان چې هغه د دې نکاح والاو د ایجاب و قبول اوري او ورباندې پوهیږي، او دا چې وروسته بیا خلک خبر سي یا شاهدان خبر سي، نو دغه نکاح نه عند الله صحت لري او نه عند الناس. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی لا نکاح الا بشهود. داسې نکاح نسته، دا نکاح صحت نه لري چې پکې شاهدان نه وي موجود. او دا رقم د فقهاو رایه هم ده تحتاوی کې دا راځي په 4 جلد 14 صفحه کې، او په الفقه الاسلامي کې راځي په 4 جلد 3090 صفحه کې. والسلام. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.